یرور اسلامي جمهوریه پاکستان خاوندانو پروفیسر سے تزویم چې تاسو به هم دا جرم کړي به حیثیت د استاذ چې چا په خپل کلاس کې خپل بچي ته دا نه دي ویلي چې دا پاکستان جوړ شو د قرآن او د اسلام دپاره چې په دغه نوم جوړ شوی ولنې د دغه دپاره وزیر څوک جوړ شو تاسو ځوانانو پته شته چې د دې ملک اولنی د قانون د اسلام او د قرآن وزیر څوک و هغه ځوانان د سوشل میډیا کې څوک جواب راکړي لاس اوچت کړي چاته پته شته چې څوک و د دې ځای نه به اواز نه کوئ مشران د ځوانان چې دا د ټولې دنیا د یو لاس اوچت شو د هغه هم ګیره سپینه ده دا ستا سره شوي دا ستا د تاریخ سره تاله د قرآن د نظام دپاره دا هندو نه و یوازې جوګیندرناتھ منډل هندو نه و هغه اچوتم و او بیا تا ته دا پته شته چې نوی ملک و چې تا د لومړنی وزیر خارجه څوک درکو شته دې ځوانانو ته پته چې څوک مو وزیر خارجه نشته ورته پته هغه یې درله قادیانۍ درکو آغا خانی درکو سر ظفرالله درکو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو دا لا الہ الا اللہ په نوم باندې یو راپاسې ووټ کو عزت دو بل راشي چې یو کړستي وباسي وایي زما د پاټۍ نه توبه ده زه تپوس کوم چې پاکستان په 14 اګست په 1940 جوړ شو او پښتون ستا حکومت منتخب حکومت یوه هفته پس د دې نه په 21 اګست باندې ختم شو د پاکستان کال نه دی برابر ځوانانو 950 شهیدان زما د بابرې په میدان باندې چې هغه د باچا خان د ګرفتارۍ خلاف یې پرامن احتجاج کوي تا پاکستان جوړ کړی دی راپاسئ ما ته په مطالعه پاکستان کې نه تاریخ ور ډېر بې رحم دی ورې دا یو خبره زما واورئ تاریخ څوک مات کوي نه او یاد ساته پښتونه چې د خپل ګریوان ته تاریخ د بې رحم لاسونه نه وباسه ما ته دا ووایه چې په دې پاکستان کې د ما د قلم خاوندان رونه ما ته مخامخ صافیان ناست دي ما ته په تاریخ پاکستان کې د پنجاب یو شهید وښایي یو سنګل نوم ما ته والی وایي دا د تاریخ پاکستان دپاره د دې ملک د جوړېدو د انګریز خلاف شهید شوی دی دا په د هغوی سپین ځل ما یو خبره وکړه د هغه ډېره وایرل شوله زمونږ دلته د جج سره خبره راغله نو ما دا وویل چې جج صاحب ته د ایمل خان نه تپوس کې چې ته څوک یې ته د هغه چا نه تپوس کې چې دا د هغه چا کړوسې دی چې کو هغه تحریک په دې خاوره نه وې چلېدلې انګریز د دې ملک نه نه وې تلې او دا ملک باچا خان او د باغچا خان ملګرو نه وې آزاد کړې نن به ته په دې ګیټ کې سنتي ولاړ یې چې د انګریز ته د هغه نه دا تپوس کې دا به مونږ دا تپوس په دې وطن کې کوو ځوانانو پنجاب راپاسي چې زه دا خبره وکړم بیا وایي نه که نه ما ته د پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ پښتون رور پروفیسر صاحب یاد هم شي د بټو صاحب په اسمبلی کې چې به ولي خان خبر وکړه جواب به ورله پښتون ورکو هغه سلسله روانه ده پنجابي به ورنه کړو یا وی پنجاب تو ہمارا بڑا بھائی ہے چې زه ورته ساده خبره وکړم ہمارا بڑا بھائی نہیں بڑوا بھائی ہے نو بیا به بیا وایي دا وایي تا بدې وې یا لکه تا نه ستاسو نه زه یو ساده تپوس کوم من خو پښتانه یو که نه پښتانه یې په پښتو کې لکه ماته زه دا ویم په ایمان یې ووایه چې په دې کور کې څلور روڼې څلور او دا درې ګټي او دا یو چې کوم دی نو د دې بل دې ګټې ته ناست یو دغه خوري که نه نو دې څه شو دا څلورم څه شو د پښتنو څه وایې ورته ما ورته ویلي چې زه یې ګټم پښتونه واوره چې د هغه په هغه د ورځ په محشر به در سره دوه حساب کتابه کېږي یو به در سره د عمل کېږي او دویم به در سره د څه کېږي دویم به در سره د دې خبرې کېږي چې رب به درته وایي چې پښتونه